نو لیدونکو نیکی هیلي ښه چارې او سلامونه. عصمت الله ظهیر یم د یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې. زموږ د نن موضوع د عطایي او د ظهیر د تشریح خوندوره هڅه. دا د انور مزل یو لیکنه ده چې تاسو ته یې وړاندې کوو. جبران خلیل جبران زما د خوښې لیکوال دی او طبیعي ده چې د ایډیال لیکوال اړوند هر څه انسان ته خوند ورکوي او حافظې ته یې سپاري. څو ورځې وړاندې مې د جبران په اړه یوه نابلده کیسه ولوستله. روایت داسې و چې جبران له یوې نالیدلې معشوقو سره لیکونه تبادله کول. ورو ورو دا لیکونه د مینې ژبه سوه او د عادي خبرو ځای احساساتو ونیو. یوه ورځ معشوقې ورته ولیکل ستا په ګمان زه به څنګه یم؟ جبران جواب ورکړ زما په ګمان ته به ګرد مخ او لنډ ویښتان لري. کله چې د دواړو ملاقات وسو معشوقه رښتیا هم هغسې وه. که دا تصادف و که د روحونو تړاو، دا بیا ځان ته پوښتنه ده، خو په مینه کې د روح تړون کومه نابلده خبره نه ده. دا مفکوره نه یوازې په ناولونو کې موندل کیږي بلکې په واقعي ژوند کې هم ډېرې بیلګې لري. د راز صاحب مشهور ناول کابل ړنګ دی مینې ژاړي کې زما تر ټولو خوښه جمله همدا ده چې معشوقه خپل یار ته وایي ستا په زړه کې چې څه تېرېږي زه په خبره یم. ځکه د مینې ستونزه همدا ده چې معشوق د خپل مخاطب د زړه خبرې اوري. د همدې فکر په تسلسل کې کله چې مې د ظهیر هغه کتاب ولید چې د عبدالهادي عطایي په اړه لیکل سوی و، زړه مې وویل چې دا به حتما یو ځانګړی اثر وي، ځکه یو شاعر بل شاعر ښه پیژندلی شي. عطایي او ظهیر دواړه شاعران دي او دواړه د خپل ولس او وطن پر حالاتو داسې لیدونکي دي چې هره شیبه یې تر زړه وینې څاڅي خو د بدلون وسې نه لري. سربیره پر دې د دواړو ترمنځ د دوستۍ او خواخوږۍ یو ژور تړون هم شته. دا خبره له هیچا پټه نه ده چې د عطایي په راپېژندنه کې د ظهیر ونډه بنسټیزه ده. عطایي له مودو راهیسې چوپ و. د زړه په خلوتخانه کې یې ترانې پخولې خو خپل وجود یې نړۍ ته نه ښود. ظهیر نه یوازې دا شاعر خلکو ته ور وپېژنده بلکې د هغه پر شخصیت او فن یې داسې ولیکل چې لوستونکو ته یې د عطایي د لید نوې زاویه پرانیستله. عطایي له ډېره وخته شاعري کوي، ژبه یې ژوره ده، عام لوستونکي ورباندې سم نه پوهېږي او خاص لوستونکي دا پوښتنه کوي چې دا د چا شاعر دی، ځکه دی د کومې ډلې یا کمپاین برخه نه دی. په داسې وخت کې چې ډله ماور ادب عام سوی، ظهیر په رښتونې معنا خپل صداقت ثابت کړ. هغه روښانه کړه چې که عطایي د چا د ډلې شاعر نه دی خو د پښتو شاعر دی. ظهیر پر عطایي د مینې او حسن متکف شاعر تر سرلیک لاندې
کتاب ولیکه. په دې اثر کې یې هڅه کړې چې د عطایي د شاعري مهم اړخونه لنډ خو ژور تشریح کړي. لکه عطایي د وطن پر آلاتو څنګه شاید پاتې شوی دی، د وسن مفهوم تر کومه حده سپړلی دی، د غني او عطایي ترمنځ فکري تړاو تر کومه ځایه دی. دا ټول موضوعات ظهیر په جرأت، وضاحت او فکري ژورتیا راخیستي دي. د کتاب یوه تر ټولو ارزښتناکه برخه چې زما په اند له سرو زرو سره برابره ده، د پای هغه اوږده مرکه ده چې مطیع الله رویال او عطایي صاحب ترمنځ سوې ده. دا مرکه د ثبوت حیثیت لري او ډېرې داسې پوښتنې ځوابوي چې د شاعر په اړه زموږ په ذهن کې ګرځي. دا کتاب نه یوازې یوه نوې او خوندوره هڅه ده، بلکې موږ ته دا زړورتیا هم راکوي چې د شاعر په اړه خپل نظر څرګند کړو. دا ډول کارونه د وخت په تیریدو لا ډېر ارزښت پیدا کوي. خدای دې ظهیر باچا ته نور هم توان ورکړي چې د داسې لوی شاعرانو د سپړلو له لارې ستړی نشي او موږ ته د هر شاعر په اړه یو ځانګړی لید راوبخشي. ظهیر او عطایي صاحب دې خدای آباد لري. د هنر په تار تړلې دا ملګرتیا دې تلپاتې وي. هیله ده چې د عطایي په اړه دا کتاب ولوستل شي او جدي بحث ورباندې وشي. دا و د انور مزل یو لیکنه او اوس د عطایي صاحب یو غزل. هلالي خنجر د ورځو چوکیدار ستا د لیمو دی، هلالي خنجر د ورځو چوکیدار ستا د لیمو دی، نظر نه رسي تر سترګو مخکې پروت پوج د بڼو دی. وخته ښې نچوړ نچوړ که زړه مې ډک د ژوند له زارو، وخته ښې نچوړ نچوړ که زړه مې ډک د ژوند له زارو، خو پام مینه زخمي نه کړې لا یې ګل په غوړېدو دی. زه عشقي غزل شروع کړم راسځي د رزم خواته، زه عشقي غزل شروع کړم راسځي د رزم خواته، زما جانان وطن زخمي دی، زما ارمان د جنګېدو دی. شاریه کې د زردارو د فکر خړګۍ کوټله، شاریه کې د زردارو د فکر خړګۍ کوډله، د ژوند مر تندرې نیولی اسمان ژاړي په سلګو کې. زه یې وینم د بخت ستوري د اور څاڅکي دي راوري، زه یې وینم د بخت ستوري د اور څاڅکي دي راوري، چې پر ناس پردی غلام دی هغه تخت د سوځېدو دی. زه یې وینم د بخت ستوري د اور څاڅکي دي راوري، چې پر ناس پردی غلام دی هغه تخت د سوځېدو دی. هلالي خنجر د ورځو چوکیدار ستا د لیمو دی، نظر نه رسي تر سترګو مخکې پروت پوج د بڼو دی. ښه وختونه ولرئ. لمن مې د خوښیو ډکه د خدای په امان.